راغلی مېلمه عثمان خیالي د بلنه ورکوم چې خپل کلام را سره شریک کړي. ستاسو د لاسونو په پړقا کې عثمان خیالي. ډېره زیاته مننه او مفتي صاحب ته یو قطعه ډالۍ ده چې وایي چې کومو سترګو شرمخان ماتول ماتول او نن نظرونه یې په ځان ماتول او زه به د ځانه ولې نه یارېدم چې انسانان ماتول او زه لکه د باز بال وطن پسې تلم پسې راتلم پسې او تلم پسې او شپې لوې درځم خو شپې له رانغې ټوله شپه وطن نه وطن پسې او اوس په د کافرو په جنت کې وو بس خو ادم لاړو په غنم پسې خفګان مې زړه چولی ټقې کړی عادل صاحبو خفګان مې زړه چولی ټقې کړی او جانان مې زړه چولی ټقې کړی او جانان راتلو خو جانان پاتې شو بس باران مې زړه چولی ټقې کړی او هډو د میته یې پرېښودی نه یم یو خان مې زړه چولی ټقې کړی او د غزل یو څو شعرونه به ووایم چې جانان تور دی او که سپین دی زمونږ دا ملګري اکثر وایي یاره شونډې ستیالو سترګې ستیالو نو زه هم دا پښتانه ډېر زیات په غم کې دي او څه مونږ شاعران هم په غم کې کړي دي دا د غم شعرونه ورته وایو یو واقعه مې رایاده شوه مونږ څلوېښتو ورځو له تلي نو عبدالوهاب صاحب طارق جمیل صاحب ته وی د خلکو ته د جنت قصې کوئ د دوزخ مه کوئ تاسو خو یې خلک یاروئ نو کله ناکله دې شاعرانو له پکار دي چې دې پښتنو له پام بدلی مونږ یې ښه په غم کې واچو نو یو څو شعرونه دي جانان تور دی او که سپین دی خو بس خوږ لکه ګبین دی جانان تور دی او که سپین دی خو بس خوږ لکه ګبین دی او زړګیه مخکې مزه سترګې نه دي تاترین دی او ستا په سپینه غاړه زړه مې زانګې لونګین دی او دلته مینه نشته دلته هسې چین ماچین دی او ما ته بند موټی کولاو کا زما زړه په تا مین دی او د ستم په غرمو سوځو ستا د اوسن ماسپښین دی او ما ته وښایه په عشق کې څوک د چا نه مطمئن دی او د یو کونډ سره شپېلی ده د بل ړون سره عین دی د یو کونډ سره شپېلی ده د بل ړون سره عین دی او زمونږ دا نظر له کمزوره شوی دی ما چشمې نه لګو خوا به لګو پسې بارانونه دې ونه شي زمونږ کور ساسې خاورین دی او زما یار سپومۍ ته ګوري د اسمان ځکه رنګین دی او ستا که دا یو شعر د ټولو ملګرو ته ډالۍ دی ستا که یاد آیت کرسي ده زما یاد صورت یاسین دی او دا د چا مین زړه سوځي دا چې سوی بین دی او څوک د چا چې څومره خوښ دی بس هغه دومره نازبین دی او دا غریب نه ستړی کېږي په کارونو سم مشین دی او د عثمان خیالي دلبره سوات مې ستا په شان حسین دی ډېره زیاته مننه خاص کر د حکيمزے صاحب چې دومره ښکلی پروګرام یې دغه کړی د شهید صاحب ټولو ملګرو ته مبارکي ورکوم او دا پروګرامونه چې کېږي خو شاعرانو ته زه بار خواست کوم چې دا پښتانه خوشحالوئ چې راځئ دو ته کامیډي څه وایئ دو له دا پام بدلوئ ډېره زیاته مهرباني او مننه